ستا کور چیرته ده؟ Where is your house? Where is your house? زما کور په څلورم منزل کې ده یا په څلورم چت کې ده. My house is on fourth floor. My house is on fourth floor. ستا ورور چیرته ده؟ Where is your brother? Where is your brother? هغه په اشپزخانه کې ده. He is in the kitchen. He is in the kitchen. راځه چې بازار ته لاړ شو. Let's go to the city. Let's go to the city. زه ډیر ستړی یم. I am beat. I am beat. د beat معنا ده ډیر ستړی. آیا دلته د خوراکي شیانو مغازه یا سټور شته؟ Is there any grocery store? Is there any grocery store? ته څه غواړې چې واخلې؟ What do you want to buy? What do you want to buy? زه 1 کیلو بانجان اخلم. I buy 1 kilo tomatoes. I buy 1 kilo tomatoes. نن ډیر خپه ښکارې. You look so sad today. You look so sad today. نغدي پیسې لرې یا نغدي روپۍ شته در سره؟ Do you have cash? Do you have cash? د cash معنی دی نغدي پیسې. نه زه نه لرم. نو جواب کې ورته وایي No I don't have. No I don't have. How much is this shirt? How much is this shirt? دا بنیل پسو ده. شرط ویل کېږي بنیل ته. دا $50 ده. It is $50. It is $50. آیا هغه ستا ملګری ده؟ Is he your friend? Is he your friend? هو هغه زما ملګری ده. Okay, he is my friend. Okay, he is my friend. تا ته چا وویل؟ Who told you? Who told you? تا ته چا وویل؟ ما ته خپل پلار وویلې. My father told me. My father told me. زه د بس څخه پاتې شولم. I missed the bus. I missed the bus. I missed the bus. کرایه څومره ده؟ How much is the fare? How much is the fare? فیر ویل کېږي د موټر کرایه د بس کرایه ته فیر ویل کېږي. نو ځواب کې ورته وایو چې $10 ده. It is $10. It is $10. نن ورځ مې $1000 تاوان وکړ. I lost $1000 today. I lost $1000 today. خپه کېږه مه. Don't worry. Don't worry. زه به هغه رضا کړم. I will convince
her. I will convince her. د convince معنی دا رضا کول یا قانع کوله. ته مجرد یې که متأهله. Are you single or married? Are you single or married? single معنی مجرد، married معنی متأهله. زه مجرد یم. I am single. I am single. آیا هغه ستا ورور ده؟ Is he your brother? Is he your brother? نه هغه نه ده. No he is not. No he is not. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.